خدای سپارلی یې داسې که 20 کاله بعد راځې داسې دې له خدایه غواړم چې ویښته دې م نه وي سپین سوی دې ته ګوره مور وایي دی مبارک وایي ولاړم په دښته کې مې 12 کاله 6 میاشتې تېرې کړي چې تېرې مې کې څه شی کومه عبادت کومه اسمان ته ګورم چې اوس به خدای دې عرش منارې راښکاره کړي 12 کاله کې زوړ ملا زړې تراوې یو شی مې نه ولیدل 12 کاله بعد وایي چې راځه قربان یو کار وکړم کور ته به ورسې له مور چې به خدای پاماني م راواخلې او ورته وایي چې مورې دعا راته وکړه چې خدای دې عرش منارې راښکاره کړي چې کور ته رالم د شپې 10 بجې دي دروازې ته مې غوږ ونیول مور مې ویده وه ما ویل چې خدمت خو دې 12 کاله 6 میاشتې کې نه وه کول تکلیف ولې ورکوې دروازه مه ټکوه په دروازه کې ویده سوم د شپې 3 بجې دي دا څه ته جګه سوې ده دا اوبه تر دروازه راووتې زه لوند کړمه راویښ سوم وایي زه پوه سم چې مور مې تهجد ته جګه سوې اوس به دروازه ور ټکوم چې مورجانې بایزید راغلی یم په 3 بجې دروازه ټکوم ګوره چې ونه ډارېږې زه له ځان سره سوچ کوم چې مور ته به ځان ورپېژنم ما چې وایي دروازه وټکوله وایي درته چې بایزید بچې اودس مې کړی یوه پښه راته پاته ده بچې چې څرنګه پښه پرېمځم دروازه به در خلاصه کړم وایي ما ویل چې عجبه نه ده 12 کاله 6 میاشتې بعد مې مور دې دروازې ټکېدا م وپېژندلی وایي دی راباندې غږ کړو چې بایزید بچې یوه بله عجیبه درته ونه کړم وایي ما ورته چې وایې مورې وایي راته چې بچې دا 12 کاله او 6 میاشتې مې دروازې ته کتل چې نن به بایزید راځي ما بچې د تا 12 کاله انتظار کړی زه به د تا د دروازې ټکېدا څنګه نه پېژنم بایزید بچې راځه دروازه یې راخلاصه کړه چې ورننوتم ببر سر ببره ږیره خیرن کالي ګوره تا ځوانانو ته مې عرض دا ده د پلار قسم ده که زاړه کالي پیلوري دا موږ په تجربه باندې ویلي دي چې د ده حالات بد دي د مور د پلار په زړه باندې دا درد تېرېږي دی به دا درد هلته احساسوي چې ده ته خدای خپل اولاد ورکړي ده ته خپله معلومات کېږي چې ما له مور له پلار سره څه کړي وایي ما ته چې بایزید بچې څه شی دې نه کړو پیدا وایي ما ته چې نه مورجانې بېرته رالم وایي دې سر تور کړو داسې لاس پورته کړو چې ای خدایه قسم ده که د بایزید مور په جاینماز ودرېږي چې څو د بایزید نه یې راضي کړی وایي ما اسمان ته وکاته د عرش منارې خدای راښکاره کړي وایي ما یا الله زه دې په ځنګل کې غواړم او ته کور ته راغلی یې زه په ځنګل کې در پسې ګرځم وایي درته چې بس مورې تر د غونځه کې مې وخته چې د عرش منارې خدای راښکاره کړي دې ځوانانو ته مې عرض دا ده که دا ځان کامیابي ته باسي د مور د پلار پښې کول کوي بېګا مې کتاب کتلی و ډېره عجیبه خبر راله حسن بصري رحمت الله تعالی علیه تابعي تېر سوی ډېر عجیب عالم تېر سوی تابعي د صحابه یې لیدلي دی